وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي د کندوز ولایت نه. سړی د شپې نیت ونه کړي چې زه به سبا روزه نیسم، معنا مریض وي، بیا خو په دې کفاره نسته د وروره، صرف به قضایي راګرځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د بلخ ولایت نه پوښتنه کړې ده چې یوه ښځه دومره زړه وي چې روزه نسي نیولی، نو بس فدیه به ورکوي. محترمه د دې فدیه ده شرعا، الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور د بادغیس ولایت نه پوښتنه کړې چې یو هلک 12 کلن وي. نو محترمه دا ماته څه معلومیږي چې که بالغ وي نو روزه پیسته ده، او که تنها 12 کلن وي اما بالغ نه وي نو په ده باندې روزه فرض نه ده وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ذاکر الله وفادار په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی دا بلغم تیر کی په روزه کې پروا نه کوي. محترمه صرف علما وی هغه بلغم چې له خولې نه راوباسي بیرته تیر کی په دې روزه ماتیږي، اما دغسې چې له خولې راوتلی نه تیرې کې یا لاړې تیرې کې په دې باندې روزه نه ماتیږي. الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور د کندهار د ډنډ ولسوالۍ نه پوښتنه کړې ده چې پچکاري باندې روزه ماتیږي که نه. نه محترمه، نه د رګ په پچکاري او نه بیا هم که سړی داسې وي چې ضرورت نه وي باید د احتیاط په خاطر یې وځنډي، اما روزه پې ماتیږي نه. خادمینو ورونو دغه تحقیق در سره وي، دې ګروپ کې نشر کوي، نور ملګري به هم ګټه ترې واخلي. الله مو ښه لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور وایي چې ما نیت نه و کړی. محترمه د رمضان روزه وه، نن فرضي روزه وله، نه پوهېږم چې د افغانستان په کم وطن کې ته پروت یې چې ته د افغانستان اسلامي امارات سترې محکمې اعلان وکړ چې سبا ته روزه ده، تا تر 9 بجو روزه نیولې ده، بیا بیرته د هغه خوړلې د خود کفاره در باندې ده چې تر 9 بجو دې نیولې ده. ته وایې ما ته دا معلومه نه وه چې ویې نیسم که یې ونه نیسم. نه پوهېږم چې ته په کم غره کې اوسېږې چې تا ته دا معلومات نه کېده چې نن روزه ده، په 9 بجو باندې دې خوړلې ده، تا باندې کفاره واجب ده وروره. علیکم سلام. یو ورور شاهد الله حماسي په نامه د پاکستان نه پوښتنه کړې. دی وایي چې په روزه کې خو روزه خو صحیح ده، مضاعفه ده، فرض اعمال مضاعف کیږي. که سړی قضایي لمونځونه راوګرځوي نو هغه هم مضاعف کیږي. محترمه علامه ابن الحجر هیتمی رحمه الله وی ټول اعمال الله دلته مضاعف کوي، نو د مضاعف والی ټولو اعمالو ته ور شامل ده وروره. الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې موږ یو مدرسه کې یو، په جومات کې د حفظ تراویح کیږي او موږ د علم تر کیف تراویح کوو. نو نه پوهېږم چې ته څنګه د دین طالب یې چې په جومات کې جمع ولاړې وي او هلته ختم کیږي، ته د علم تر کیف تراویح کوي. نو محترمه وروره دې تاسې دا دویمه جمع بیخي نه صحیح کیږي، دا خو منافقت ده. دې باندې سړی حد د نفاق ته رسیږي چې هلته جمع ولاړه ده، ته له هغه نه راتښتي. دا محترمه داسې باید ونه کوي چې هغه څوک چې تر دین نه تړاو لري نو هغه خو بیا باید دغسې بې دینه نه سي چې ځان ته مستقله جمع کوي. وعلیکم سلام. یو بل رورم د کندوز ولایت نه پوښتنه کړې. محترمه اعتکاف ته ډېر وخت شته ده او بیا هم چې تا پوښتنه کړې ده کوم ځای مو چې د مانځه دپاره انتخاب کړی ده، دلته اعتکاف نه صحیح کیږي. محترمه مسجد به حقیقي مسجد وي، هلته به وقف سوی د جومات دپاره، په دغه جوماتونو کې چې تا هسې د مانځه دپاره تعین کړي وي. احناف فقها وایي په دې کې اعتکاف نه صحیح کیږي. الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. منصور په نامه باندې ورور پوښتنه کړې ده چې په روزه کې مسواک وهل څرنګه ده. نو په روزه کې مسواک وهل محترمه سنت ته مسواک ښه ده چې ووهل سي. خیر خلال الصائم السواک، د روزهدار یو له ښه عادتونو نه دا ده چې مسواک ووهي. خادمینو ورونو چې کوم تحقیقات در سره وي او ملګرو غوښتلي ول هغه تحقیقات شریکوئ. الله مو جوړ لره کامیاب اوسئ. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې په روزه کې یو سړی د قرآن دغه وکړي، مثلا د قرآن ختم کوي بیا آیتونه ترې پاتې سي. محترمه کوم آیتونه چې پاتې دي علما وایي هغه به یعنې ځکه قرآن خو اوس ویلل په مانځه کې چې سړی ختم کوي دا سنت ته، کوم آیتونه چې پاتې هغه به بیرته بیا له سره وایي چې همغه پاتې سوي پوره سي. الله دې جوړ لره کامیاب اوسي.